په دې وخت کې د کاټلنګ په یو ښکلي او ښایسته سیمه کې موجود یم چې سنګاو ورته ویلی شي. نو راځئ چې نن در سره د سنګاو د غر ښکلي او ښایسته نظارې شریکې کړو. ما خپل سفر د خپل کلي کوی برمول نه شروع کړو او ځان مې ورسو شیخ کره بابا ته، او چې شیخ کره بابا روډ باندې مې لږ نور سفر وکړو نو باران لاندې کړم. لږ ساعت مې د یو ونې لاندې صبر وکړو او چې باران وډېد نو بیا مې خپل سفر جاري وساتو او خپل ځان مې راورسو سنګاو غر ته. باران شوی و، لوړې ښکته راکو شوي وي او د غر نظاره ډېره ښکلې او ښایسته ښکارېده. او چې لږ نور مخکې لاړم نو شادوګان د روډ منځ ته راختي وو د خوراک دپاره. نو ما ستاسو ټولو ملګرو ته یو وړوکی شان درخواست دی چې کوم ملګري دې غر ته راځئ د چکر دپاره نو ځان سره د شادوګانو دپاره د خوراک څښاک دپاره څه څیزونه ضرور راوړئ، ځکه چې دا د انسانانو سره بلد شي نو دا به یو ټوریزم او ښایسته سپاټ جوړ کړلی شي. او خپل سفر مو جاري وساتو د ټاپ په لوري باندې، د کوم ځای چې د ټول غر ښکلې او ښایسته نظاره ښکاري. د غر ټاپ ته چې ورسېد نو بس د زړه نه یو ساه ووتله. شنه غرونه، یخ باد او ډېر ښکلی سکون. داسې احساس شو لکه چې دنیا هر څه هیر شي. دلته مې دمه وکړه، چای مې وڅښلو او یوازې ناست وم، نه موبایل نه غږ. که تاسو د ښاریي د شوره ستړي یئ نو دې غر ته راشئ، نه مصروف لري نه مشکل، خو آرام ډېر لري.